د کنګل شوې شتمنۍ پر ازادېدو د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلاف ټکي کوم دي؟ یو شمېر امریکایي او د طالبانو سرچینې وایي چې د دواړو لیرو د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو لپاره دا یو میکانیزم د رامنځته کولو په چارو کې پرمختګ کړی، خو لا هم ځینې اختلافات شته. د رویټرز د راپور له مخې د دغه سرچینو په حواله یو د اختلاف وړ موضوع دا ده چې طالبان د افغانستان بانک لپاره د ګمارل شوي جګپوړو سیاسي مشرانو چې د یوه نوم د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی له لرې کولو څخه ډډه کوي. امریکایي چارواکي او طالبان د افغانستان د میلیارډونو ډالرو د هغه شتمنۍ د ازادېدو لپاره د یو میکانیزم په رامنځته کېدو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبان له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې ډېره برخه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. امریکایي او د طالبانو چارواکو په بهر کې د افغانستان بانک د کنګل شوو میلیارډونو ډالرو په اړه چې یو وجهي صندوق ته ولېږدول شي خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. دا خبره درې سرچینو چې په دې اړه د ترسره شوو خبرو معلومات لري رویټرز خبري اژانس ته کړې ده، خو دا نورو سرچینو ویلي